Hello dear viewers, our issue is today about food names in English through Pashto language. I hope your English will be arrived to high level. By this video, just stay with us. ګرانو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د نننۍ موضوع او د نننۍ ویډیو عنوان دی د خواړو نومونه، یعنی هغه څه چې خوراکي وي او خوړل کیږي د هغو شیانو نومونه زده کړو، ځکه موږ غواړو چې خپل انګلیش ته وده ورکړو، خپل په انګلیش کې اضافهګي راولو. نو هغه شی چې د دغه اضافهګي او د دغه ګټې لپاره واسطه او ذریعه ګرځي هغه همدا لغاتونه دي. بیا بالخصوص د هغو شیانو نومونه چې خوراکي وي، ځکه چې موږ د دغو شیانو نومونو ته اشد ضرورت لرو او هر وخت یې استعمالو. یعنی مثلا په یو ورځ په 24 ساعته کې یو نه دوه نه درې څلور ځله تر دې لا زیات موږ خوراکي شیانو ته ضرورت لرو او استعمالوو یې. نو له همدې کبله مې نن وغوښتل چې په دغه ویډیو کې د ګرانو ملګرو سره داسې څه شریک کړم چې هم زما په شی ګټه وي او هم ستاسو. خو یوه هیله او ارمان مې له تاسو څخه چې دغه ارمان هر ملګري ته معلوم هم دی. له تاسو نه مې هر وخت همدغه هیله غوښتې ده او بعضو ملګرو زما دغه هیله پوره کړې هم ده. موږ ډېر منندوی یو له هغوی څخه چې هغه هیله دا ده. خو بیا هم دا درته وایم چې د ویډیو تر پایه راسره اوسئ. نمبر 1 میټ MEAT غوښه. په انګلیسي ژبه کې غوښه ده. ګورئ عامې غوښې د هر شي غوښه چې وي خو چې غوښه وي میټ ویل کېږي. او انشاءالله چې دغه عکس او تصویر د غوښو چې مې دې بغل ته ورسره ایښی دی نو به هیڅ یو ملګري ته دا ستونزه نشي پیدا مثلا چې نه په پوهېږي. رایس وریجې. وریجو ته په انګلیش کې رایس RICE ویل کېږي. بریډ ډوډۍ. ډوډۍ خو انشاءالله هر ملګری پیژني او دا داسې شی دی که چېرته دا ډوډۍ پر دسترخوان باندې نه وه هیڅ شی دې نه مړوي. نو ډوډۍ ته په انګلیش کې د بریډ لغت استعمالیږي. ټیونا سمندري کب. دا یو ډول سمندري کب دی چې خوړل کېږي او په انګلیسي کې ورته ټیونا TUNA ویل کېږي. کاسرول هرکاره، یعنی داسې خواړه چې هر شي ورګډ وي دغو خوړو ته بیا کاسرول ویل کېږي. بینز لوبیا چې دا یو خوش خوراک او خوندور خواړه دي، هو چې په خوندوره طریقه سره پاخه شي. سوپ چې دې ته موږ په پښتو کې هم سوپ وایو او په انګلیسي کې هم ورته د سوپ SOUP لغت استعمالیږي. چیز پنیر و دغسې کریمو کوچو ته موږ په پښتو کې پنیر او په انګلیش کې ورته چیز ویل کېږي. پاستا میکروني. بعضې پښتانه ورته میکروني وایي او بعضې ورته پیکوړې، خو په هر حال دغسې خوړو ته لکه څنګه چې تصویر کې ښکاري په انګلیش کې ورته پاستا PASTA ویل کېږي. سلاډ سلاته یا هم چکني و دغسې سلاتې ته چې هر شی پکښې ګډ وي او خورا مزهناک وي په انګلیسي کې ورته سلاډ SALAD ویل کېږي. کیک CAKE کیک. دا خو نو انشاءالله هر ملګری ښه پېژني. برګر چې موږ په پښتو کې هم برګر ورته وایو. پیزا PIZZA و دغسې خوړو ته موږ په خپل اصطلاح پښتو کې بل داسې نوم نه لرو نو ورته پیزا وایو. ایګز هګۍ. بلا نو عام تر دې که د چرګې وي یا هیلې او یا د بدي، خو په انګلیش کې ورته ایګز ویل کېږي. او که د اخره څخه د دغه لغت چې ایګز دی دغه اس ځینې ایسته کړې بیا نو لغت واحد کېږي او مراد ځینې یوه هګۍ ده چې بحث او بیان د سینګولر او پلورل ناونز یعنی جمع او واحد اسمونو مخکې ویډیوګانو کې تیر شوی دی. واټر اوبه چې داسې یو عام خواړه دی. فلاور اوړه لکه څنګه چې عکس کې درته ښکاري. ګورئ یو د فلاور لغت دی FLOWER او بل د فلاور FLOUR چې مخکې تیر شو چې په ریډینګ یعنی لوستلو او ویلو کې پرونانسیشن بیخي یو شان د دواړو ده چې فلاور دی مګر په سپیلینګس او معنا کې سره جدا جدا دي. دا رقم فلاور FLOWER ویل کېږي ګل ته او فلاور FLOUR بیا ویل کېږي اوړو ته چې دې ځای ته مو فکر وي. ویجیټیبل سبزیجات یا هم سابه. دغسې خوړو ته که ګډ وي یا هم سره جدا جدا په انګلیش کې ورته ویجیټیبل ویل کېږي. ها صحیح ده چې هر یوه ته به خامخا بل جلا نوم وي، خو په دغه نامه کې چې ویجیټیبل دی
ټول سره شریکان دي. پوټیټو کچالو چې بعضې پښتانه ورته پټاټې وایي. ټومیټوز دا بیا ویل کېږي ورمیانو ته. که د دغه لغت ټومیټوز له اخره څخه اس دغه دوه توري وغورځوي دا رقم ووایه ټومیټو بیا یو رومی ځینې مرادېږي یعنې لغت واحد شو. اګ پلنټ تور بانجان و هغو بانجانو ته چې تور رنګ ولري یا هم خالصو بانجانو ته اګ پلنټ یا هم اګ پلنټس چې اخره کې اس اضافه کړي یعنې چې دغه لغت و جمع ته واړوي ویل کېږي. واټر میلک شړومبې دغسې خواړه لکه څنګه چې درته ښکاري ډېر مزهناک خواړه چې د ډوډۍ سره خوړل کېږي بالخصوص په اوړي کې چې په فارسي زبان کې ورته دوغ وایي خو په انګلیش کې ورته واټر میلک ویل کېږي. یوګورټ ویل کېږي مستو ته او شیدو ته بیا په انګلیسي کې میلک MILK ویل کېږي. کیوکمبر بادرنګ چې دا هم ډېره ښه میوه او ډېر ښه خواړه دي هم ګټور او هم خوندور چې په انګلیش کې ورته کیوکمبر ویل کېږي. اپل سیب ګورې موږ دلته په دغه ویډیو کې هغه څه بیانوو چې پر دسترخوان باندې خوړل کېږي د ډوډۍ سره یا د ډوډۍ نه بعد چې فکر مو وي ځکه ډېرې داسې میوې شته چې خوړل کېږي خو اما لیکن موږ یې دلته نومان لا اخیستي نه دي. پومګرانیټ انار چې دا هم داسې میوه او خوندور خواړه دي چې بعد د ډوډۍ خوړل کېږي یعنې فاکهه ده چې په انګلیش کې ورته پومګرانیټ ویل کېږي. بنانا ویل کېږي وکیلې ته چې داسې معلومه او مشهوره میوه ده. ګریپس دا بیا ویل کېږي انګورو ته. او په اخر کې یو قسم خواړه درته راوړم چې موږ ورته د غوایي کوفته وایو او په انګلیش کې ورته همبرګر ویل کېږي. نو تر بلې ویډیو مو پر الله جل جلاله سپارم د دعاګانو په هیله.